سلامونه، جوړ په خیر، ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یې. سراج مومند تاسو سره مخاطب یم. دا یو بل اهم خبر تاسو سره شریکوم چې تاسو به ځینې ویډیوګانې په سوشل میډیا لیدلې هم وي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکې دغه فیصله کړې ده چې ځینې غیر قانوني افغانان به خپل هیواد ته ډیپورټ کوي. تاسو به ویډیوګانې هم لیدلې، خو په دې نیوز باندې زما یقین هم نه راځي چې د اسنادو دپاره به افغانان داسې هم کولی شي. دا فوکس نیوز دا ریپورټ کړی دی، خو بیا تولو نیوز شیر کړی دی چې تاسو سره هم شیر کوم او دلته به سکرین شاټ هم در سره شیر کم. فوکس نیوز ریپورټ کوي چې سلګونه افغانان عیسویان چې ډېر یې 2020 کال له افغانستان د امریکې ځواکونو تر وتلو وروسته عیسویت ته اوښتي، اوس امریکا د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دغه چارې به نږدې 9000 افغانان چې دا مهال په قانوني ډول امریکا کې ژوند کوي او د کډوالو ځانګړو د ویزو دوسیو د څېړنې په تمه دي اغېزمن کړی چې فاکس نیوز ویلي چې سلګونه افغانان عیسویان هم په دغه ډله کې شامل دي چې ډېر یې له افغانستانه د امریکې ځواکونو تر وتلو وروسته عیسویت ته اوښتي. ورته دا مهال امریکي مذهبي مشرانو له ډونالډ ټرمپ له حکومته غوښتنه ده چې پر خپله پرېکړه بیا غور وکړي. تلو نیوز نو ملګرو دغه فوکس نیوز دا ریپورټ کړی دی او بیا تلو نیوز په پښتو کې په خپل پیج باندې شیر کړی، تاسو هلته هم کتلی شئ. خو زه دا یو څو خبرې پکې کول غواړم چې زما یقین هم نه راځي چې ځینې افغانان به د اسنادو دپاره داسې کوي چې خپل مذهب به پرېږدي. زما په یقین نه راځي، خو که چا هم داسې کړي ملګرو تاسو په کمنټ کې خامخا شیر کړئ یا دا خبره رښتیا ده یا نه ده چې ځینې خلکو افغانانو به د اسنادو دپاره داسې کوم کار کړی وي چې خپل اسلام مبارک دین به پرېږدي او عیسویت به خپلوي. نو دا زموږ دپاره ډېر د افسوس مقام دی که داسې کار شوی وي. او والله که پوهېږو چې دا موږ باندې څه تندر را پرېوتی یار چې موږ خپل مبارک دین چې زموږ نبی علیه السلام زموږ دپاره دومره محنت کړی دی، دومره زحمت یې تېر کړی دی، یو د دنیا یو څو ورځو ژوند دپاره موږ داسې کار کوو. لعنت دې وي په داسې خلکو باندې، لعنت دې وي په داسې افغانیت باندې، لعنت دې وي په داسې نوم نهاد مسلمانانو باندې چې یو څو اسنادو دپاره تاسو خپل دین پرېږدئ. که داسې کار ملګرو چا کړی وي یا دا ریپورټ صحیح وي نو په کمنټ کې خپله نظریه شیر کړئ. ما خو زما په یقین نه راځي چې داسې به وي، خو ځکه چې فوکس نیوز ته پته ده چې داسې خلک شته چې د اسنادو دپاره خپل دین پرېښودی شي. نو والله عالم، الله دې په موږ باندې رحم وکړي. داسې حالات روان دي نو والله که پوهېږو چې موږ کوم طرف له روان یو. خپله نظریه په کمنټونو